راپورم دروازه در نغل شورا وطن خدای بمان وطن خدای بمان من مورا باران وصر دی مشما وطن خدای چیرته ځئ؟ وزې پیایې؟ په دا اوره کې سړم نه کېږي؟ چاینک هم چیرې وخوستې؟ اوس په دا واوره کې لرګي کومه نه کوې؟ په لمده لرګي یې پخوې؟ چېرته یې پخوې؟ په هغه ځای کې؟ دا در ایستلي دي، خره هم راایستلي دي، وزې هم راایستلي دي. سړو هم نه کېږي. تعلیم دې څه دې کړي؟ درس وایې؟ درس وایې؟ بیخي؟ ولې؟ هله مخ وروړوه. بیخي درس نه وایې؟ ارمان د دی درس یې ووایې؟ ښه، څه درنه جوړ شي؟ معلم که بل شی؟ ډاکټر، انجینر، ژورنالیست، خبریال دا غواړې؟ ښه، ډېره مننه، ډېره مننه. عصمته ته څه غواړې دي؟ ته بیا تعلیم کړی دی، ښه ده ما سره ګرځي. عصمت تخلص څه دی؟ جګ شه. تخلص څه دی؟ ویډیو کې دا هم ویډیو جوړوې؟ ستا نو زما په راتګ سره دا یم او هڅه یې وکړه چې یوه ویډیو جوړه کړي. څه رقم ویډیو جوړوې؟ غواړې چې یو ویډیو تیاره کړي ما په رقم؟ ښه، دا هغسې کله کله ټیک ټاک جوړوه. نو ته خو به انټرنېټ هم کار نه کوي. جګ شه، انټرنېټ به هم کار نه کوي. لږ لږ کوي. څه رقم ویډیو جوړوې چې د خلکو ته څه رقم معلومات ورکړې؟ داسې معلومات ورکړم چې دا خلک داسې دي، ځنې دا بل رقم دي، ځنې بل رقم دي. ځنې یو رقم ژوند لري، ځنې بل رقم ژوند لري، ځنې سخت ژوند لري، ځنې اسونه ژوند لري. درس تو ویلی ماشاءالله؟ څومره؟ دریم ته دی. ریاضي تعریف کړه. ریاضي هغه علم دی چې د خلکو ترمنځ خپل منځني مشکلات حل کوي. بل تعریف؟ ریاضي له ریاض څخه اخیستل شوې ده او په عربي ژبه کې باغچې ته وایي ریاض. ریاض. ډېر ښه، ډېر ښه. راځه چې اوس زنګ ووایو خپلې سیمې ته، خپل ځای ته. ته ویډیو هم جوړه کړه او دغه ماشومانو ژوند هم یقینا چې په دې واورو کې، په دې غره کې د دې ځای نه هغه کلي نه مزل راکوه، هغه ځای نه تقریبا 15 منټه مزل، 20 منټه مزل تر دې ځایه پورې دی. د هغې وروسته دغه ماشومان به ځي هغه غره ته، هغه مخامخ غره ته. موږ یې باندې ګورو نو سخته ده، ډېره سخته ده والله. بس هغه وړوکی ماشوم هم راغلی. چېرته منډه وایې؟ عصمته ویډیو ترې وکړه. عصمته ویډیو ترې وکړه. چېرته ځې؟ وزې پیایې؟ ښه، ستړی کېږې نه؟ چې ونه لوېږې په دغه غره کې؟ چې ونه غورځې؟ وخی په دې واورو کې یخ ته نه کېږي؟ یخ ته نه کېږي؟ ته لږ دا بوټونه در پاک کړم. جراب دې پښې کړې؟ سمې؟ ښه، محمد څه وزې دي؟ درې وزې دي. سهار د چای څښلی؟ ګهیځ د چای څښلی؟ مړۍ دې هم خوړلې؟ څه وخت بیا څه کار ته؟ مازدیګر. ښه ښه لوی چې په وزې سره روان وې؟ وزې پیایې؟ که خفه وې؟ ښه ښه لوی که خفه؟ نوم دې څه دی؟ نوم هلته کښېنه چې زه خبرې ته یو سکۍ کښېنه چې بس کښېنه. نوم راته وښیه. شاباس. هله هیڅ هم نه درته وایم. نوم راته وښیه. نوم دې څه دی؟ د نوم څه دی؟ څوک؟ ته دلته لږ رابېږ شه.
دا وزه چې څه خشول کې خپه خشل خشول بیا څه وخت څه کړتا ویس مزګار مزګار په دې وره کې یې واوره خو ډېره نه ده شوې ولنه سړی کېږي نه نه مړۍ چېرته خورې مړی الله بارک درس ته ویلی داسې څومره کالیز به نمای پرېږده نیمایي پورې څومره ډېر به نه یاره کالیز به وارزي ویلې وی به په هغه په پښتون څوام سم ریاضي دي ویلی روان سي آفرین دا خو بیا هم تکړه یې ده ویلي دي چای هېڅ شی هم یو شی ویلې علي سبا کېله ښه ښه صحیح شوه صحیح شوه ډېره زیاته مننه ډېره مننه چې هغه په کور نه وي نه ښه څه یې لوټ شي څه ونه غورځئ ښه سوچ کوئ له خپل ځون سره ښه مخته ښه څه غورې دي نشته غلی السلام علیکم مزګار مړی چېرته خورئ مړی په بار دی ښه که ته هم شی سره وړي ښه مړی ور وړي مزګار ته بس کړسئ ښه څه نفر یې ښه په دا یخ کې تر مزګاره پرې ښه سکول دیلی څومره ښه خط لیکلی شې ښه خپل نوم لیکلی شې ښه ډېره مننه اوس وزې کوم زده ولې وزې کوم زده ولې ښه اوښه شته ښه په دا کمره کې ډېر څه وخوري اوښه یې کومه نه شوې ښه چا ځای یې خو څو خره دي دي وطن خدای په ما